بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو سلامونه، هیله یم چې ښه یاستئ. راغلی یو بل هیوادوال سره چې تاسې یې ګورئ، ما سره ولاړ دی د سیکانو د جملې څخه د هیوادوال سره د افغان سیک سره خبرې کوو او د ده په ورځني ژوند غږیږو. سلام، ستړي مه شئ. څوک ستاسې نوم څه دی؟ سلامونه او نیکي له تاسو ته د یوټیوب چینل ټولو دوستانو ته چې وخت مونږ ګوري. زمون اقبال سنګ دی په ننګرهار کې یو یوناني اټیوال. څومره وخت کېږي تاسې دغه یوناني حکیم یاستئ؟ دا افتخار خو د الله شکر دی چې موږ ته د مور پلار څخه را بخښل شوی دی. همغې وختونه موږ په ښه وختونو کې چې اطراف کې اوسېدو. زه د بټي کوټ یم او هماغه ځای مې د پیدایش ځای دی. هلته هم موږ په خپل دوکان کې یوناني دواګانې خرڅولې. هغه وروسته بیا زموږ پلار د خدای وبخښي همهغې لاس یې شاګردي هم کړې ده او بیا وروسته هم د دې وخت کې نور درسونو سره سره په وزارت صحتامه کې امتحان ورکړی دی او شهادتنامه هم په یوناني کې اخیستې ده او تقریبا 20 کاله کېږي چې زه د طبابت یوناني کې خدمت د خپل افغانانو خدمت کوم. له دې ژوند پرته ستا نور ژوند څنګه دی؟ انشاءالله ښه دی. موږ تاسو خو افغانان یو او د دې لالچ نه کوو چې د پیسو او د شوشا بس همدغه د افغانیت ژوند دی. په دې ژوند کې شکر خوشحاله یو. له نورو افغانانو سره تاسې یو ورځنی ژوند څنګه دی؟ تګ راتګ سره کوئ؟ ناسته ولاړه، راشه درشه؟ دا خو زموږ افتخار دی. افغانان یو او افغانیت کې خو دا اوله خبره ده راشه درشه چې نه خو افغانیت نه پالل کېږي. موږ تګ راتګ کوو افرونو سره، مړي ژوندون تګ راتګ کې ودونو کې تګ راتګ کوو او ډېر ښه خوشحاله ژوند تېروو انشاءالله افغانان وروڼو سره. هغه کسان چې ستاسې په مذهب نه دي نور دي، هغوی خو تاسې پازابوي را پازابوي نه؟ ګوره 15 ګوتې خو برابرې نه دي. موږ دې کې ګلم نه کوو. افغانستان زموږ داسې وطن دی چې موږ 40 کاله کېږي چې انقلاب راغلی دی او موږ خپل افغان وروڼه ډېر خوشحاله. زه ښه دوستان لرم، داسې دوستان لرم چې خپل شکر ورسره خبره شیر کوم نه او یو مسلمان ورور سره خبره شیر کوم. تګ راتګ دوستان لرم، مینوال لرم او دوکان ته هم راځي، دواګانو پسې هم راځي او یو بل سره ښه تګ راتګ لرو. هېڅ مشکل نشته دی. خو 15 ګوتې برابرې نه دي. خدای دې هغو ته هم د نیکۍ هدایت وکړي چې داسې کوم خلک شته دی. ډېره مننه. په وروستیو کې مو درنو لیدونکو ته پیغام څه دی؟ وړاندیز مو څه دی؟ زما پیغام دغه د خپرونو ته چې ګورو موږ تاسو یو افغانان یو. هر څه نه مخکې موږ تاسو خپل افغانیت وپالو. زموږ پلرونو نیکونو چې کوم افغانیت موږ ته راپرېښی دی په دې باندې ویاړو لرو او د افغانستان د خلکو او د وطن خدمت وکړو او یو بل سره ورورولي او دوستي او د وطن دپاره چې کله هم دعاګانې کوو وطن آبادي او د صلح دپاره دعاګو وسو. ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړې. کور مو ودان. سلامت اوسئ چې تاسو خپل قیمتي وخت موږ ته راکړو او موږ سره د خپل د وطن خلکو سره چې موږ یو څو خبرې وکړو موږ وګوري هغه موږ وګورو او تاسو ته مې یو جهان مننه. له تاسې ټولو هم نړۍ مننه چې له موږ سره پاتې شئ او خپل وخت مو راکړئ.